السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د ریحان یو ټاون دی او دا د اسلام آباد نه 300 کیلومتر لري دی. په 2011 کې دلته د یو کور نه ډیر عجیبه بوی راتلو. دا دومره څخه بوی چې د هغه ځای خلکو پولیس ته اطلاع وکړه. کله چې پولیس دې ځای ته راغلل نو پولیس حیرانه پاتې شو. پهله خو په دې کور کې پولیس ته یو کوپړی ملو شو چې هغه د یو سپي کوپړی ښکارېده او په دغه کور کې د یو کمرې نه څه عجیبه څخه بوی راتلو. کله چې پولیس دغه کمرې ته ور دننه شو هغوی چې په دې کمرې کې څه ولیدل نو هغوی حیرانه پاتې شو. په دې کمره کې دننه د انسان د جسم د غوښې ټوکړې پرتې وي او یو کټوۍ باندې وه چې په هغې کې د انسان د جسم غوښې پخېدې. په دې کمره کې ډېر زیات میږي وو او هغه میږي به د یو ډبل بیډ د لاندې دننه کېدل. پولیس چې کله هغه ډبل بیډ اوچت کړو نو د هغې د لاندې په یو بکس کې د یوې جینۍ لاش پروت و چې د هغې حالات ډېر زیات خراب وو. پولیس ته په دغې کور کې کوداله، چړې او یو څو کفنونه هم میلو شو. دا کور د دوه ورونو و چې د یو نوم محمد عارف او د دویم نوم محمد جمال و. دا دوه نرونه به دلته د خپل پلار سره او د یوې خور سره په دې کور کې اوسېدل. پولیس دا دوه نرونه گرفتار کړل او دا خبره په پوره پاکستان کې دومره زیاته مشهوره شوه چې په دریای کې دوه ورونه ګیر شوي دي چې هغوی به د انسانانو غوښې خوړې. ملګرو دې دواړو چې د کومې ښځې غوښې پخولې د هغې نوم سارا او دا یو څو ورځې مخکې د کینسر د وجې مړه شوې وه. خو لیکن په بل سهار د هغې قبر کوله و او دا د خپل قبر نه غیبه شوې وه. دې دواړو وروڼو د سارا لاش د قبر نه راوښکې و او د پخولو دپاره یې خپل کور ته راوړی و. د دغې علاقې څخه خلکو پولیس ته وویل چې د دې علاقې د مقبرې نه تېر شوي 2 کال داسې ډېر مړي غیب شوي دي. د دغې علاقې غلام حسین نومي سړي پولیس ته وویل چې دا دواړه وروڼه ما ډېر په دې مقبره کې لیدلي دي خو ما کله هم دې ته خیال نه دی کړی چې دوی په دې مقبره کې څه کوي. پولیس چې کله دوی نه بیان اخیستو نو محمد جمال پولیس ته وویل چې موږ لومبنۍ مړی په 2010 کې د قبر نه راوښکي وو چې هغه د یو ماشوم و. د دغې نه بعد دوی د 100 نه زیات مړي د قبرونو نه راوښکي وو او ډېرو نو به دغه مړي په کور کې سنبالول او په مزه مزه به یې خوړل. محمد جمال دا هم وویل چې دې مړو وجه تور جادو دی. دې بدبخت انسان به تور جادو کولو. ده به د قرآن آیاتونه نعوذ بالله اپوټه لیکل چې زه په خپلو ګاونډیانو باندې تور جادو وکم او د دې د وجې ما د انسان غوښه خوړل شروع کړل چې همیشه زما جسم ګندوي. ملګرو تور جادو دومره خراب شیز دی چې په دې کې همیشه د انسان جسم د غلاظت نه ډک وي او محمد جمال به همدا کول. د ده ورور محمد عارف د سره څه وخت پس میلو شو او دې دواړو به بیا یو ځای د قبرونو نه مړي راوښکل او په دې کې یو ورور نشهیي هم. د پاکستان حکومت له پکار دی چې په نشیانو باندې خاص نظر وساتي او د دوی علاج وکړي ولې داسې خلک د نورو انسانانو دپاره د خطرې سبب جوړېدی شي. بهرحال په پاکستان کې هغه ټایم د سړي کورو دپاره څه قانون نه و. دې دواړو وروڼو خو څوک قتل کړي نه وو نو د دې د وجې دوی ته صرف 2 کاله سزا وورول شوه خو لیکن د جیل د خلاصېدو نه بعد دوی خپل حرکتونه بیا هم نه و پرېښي. په 2014 کې بیا د دغه علاقې خلکو د دوی خلاف بیا پولیس ته اطلاع ورکړه او پولیس ته بیا په دغه کور کې د یو ماشوم لاش میلو شو چې هغه دوی پخولو او د دې نه بعد دوی ته 12 کاله سزا وورول شوه. ملګرو دا داسې عجیبه کیس و چې دا په پاکستان کې په اول ځل لیدل شوی و. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په یو بله ښایسته ویډیو کې. د الله په امان.